السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي ما د یو سړي څخه مځکه په قطعي بیه باندې رانیول او بیا مې پر بل چا باندې خرڅه کړه، خو اوس دغه زما مشتري ته 4 کسان راغلي دي چې دغه مځکه زموږ ده. نو آیا اوس دغه زما مشتري پر ما باندې د پیسو یعنی سمن حق لري او که نه؟ او زه پر هغه خپل بائع باندې د سمن رجوع کولی سم او که نه سم کولی؟ محترم وروره، که تاسې منکر یاست، نو ستا او د دغه سړي چې ستا مشتري دی ترمنځ فسخه په داسې شاهدانو سره کیږي چې د دغو 4 کسانو د ملکیت لپاره د قاضي په حضور کې شاهدي ادا کړي. یعنی دغه 4 کسان به قاضي ته ځي، دعوه به کوي او بیا به د خپل ملکیت د اثبات لپاره شاهدان چري چې دا مځکه زموږ ده. که چیرې 2 کسان مقبول شهادت شاهدان شاهدي ادا کړي، نو ستاسې او د دغه کس چې تا مځکه ورباندې خرڅه کړې ده بیه باطله ده. تاسې به د دغه سړي پیسې ورکوئ، او که چیرې د قاضي په حضور کې تا د دغو 4 کسانو په ملکیت سره اقرار وکړي، نو بیا قاضي پر تاسې باندې فیصله ستاسې د اقرار د مخه باسي. خو هغه کس چې تا مځکه ځنې رانیولې ده، نو که هغه منکر و او د دغه 4 کسانو ملکیت یې نه مني، نو تاسې بیا پر دغه سړي باندې د سمن یعنې د پیسو رجوع نشئ کولی، ځکه ستا اقرار کول یوازې پر تاسې باندې حجت دی. او که چیرې هغه سړی هم اقرار وکړي، نو بیا تاسې د سمن یعنی د پیسو اخیستلو حقدار یاست. همدغسې قاعده لکه ستاسې ترمنځ چې ده په نورو کې هم ده، یعنی پر تاسې چې یې مځکه پلورلې ده، هغه کس که د بل چا څخه رانیولې وي، نو همدغسې اصول د اقرار او انکار له مخې جاري کیږي. مګر یوازې په دعوه کولو سره دغه 4 کسان د مځکې حقدار کېدلی نشي، تر څو پورې چې د ملکیت د اثبات لپاره 2 عادلان کسان د دوی د ملکیت شاهدي ادا نه کړي، او یا تاسې د دوی د ملکیت اقرار ونه کړي، او مخکې د ملکیت د اثبات څخه ستاسې ترمنځ بیعه موجوده ده، او تاسې د دغو 4 کسانو تر اثبات مخکې یو پر بل د سمن رجوع نشي کولی، او د دغه 4 کسانو ملکیت چې ثابت سي، نو بیه بیا د دوی پر اجازه باندې موقوفه او ولاړه ده. که دوی اجازه وکړل بیه صحیح ده، او که اجازه نه کوي بیه فسخه ده. فتاوای هندیه 3 جلد 115 او 116 صفحه، او درة الحکام اول جلد 426 صفحه، او مجله الاحکام العدلیه 660، او همداسې بحر رائق 8 جلد 222 صفحه، همداسې رد المحتار 4 جلد 102 صفحه، او فتاوای اقتصادیه اول جلد 114 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.